अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी जामिइही। ये बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कोरंद खारूस मनरा आबदारी ज़िकानी जूदी ओ बादी ख़ज़ानी कुनत परशी ज़मीन नादुर पिशानी। इलाही गुंजई उम्मीद बख्शाई गुले अज़रूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अज़लबी आन गुंज बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी जे सापो दुर्द पीशारांचदारी। ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ पढ़ो। बुज़ुर्गान किराम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई दीजिए इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन। जानो साथे ईद फिरासत मुसलमान ने फिरासत पोया द कामिल मुसलमान और द कामिनी मुसलमानी देता फिरासत भी फरोसा यफरुशु फिरासतुन लका करुमा यकरुमु करामतुन शरुफा यशरुफु शराफतुन। द बातिनी पोई द मुसलमान ना जानु साथे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई थी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह।
دا کامل مسلمان او کامل مسلمان نارین او زنانا دا قتل کئی په نور د خدای او دوی ته انکشاف کیږي په پټو خبرو باندې الله پوهیږي پټې پټې خبرې الله په دې پوهیږي او دا به تر قیامته پورې فراست جاری وي د نبوت دروازه بند شوې ده پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د فراست دروازه چې دی دا تر قیامته پورې کلو ده لکه د توبې دروازه تر قیامته پورې الله کلو کړې ده مهرباني کړې ده او رسول الله مبارک فرمایلی دي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي ټول بني آدم چې دي خطاکار دي سوا د انبیاونه پیغمبران ګناه نه کوي وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هر بني آدم گناہ کوي خو بهترین گناهګار هغه دی چې الله ته توبه طيب شي د ګناه نه توبه وباسي د ګناه نه توبه ایستل د نجات لار ده توبه د منجیاتو نه ده په توبه د بنده باندې الله ډېر خوشحالیږي د بخاري مبارک حدیث کې راغلی دی ان الله تبارک وتعالى ينادي كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر چې درېیمه حصه د شپې شي نو الله آواز کوي درې آوازونه کوي من يدعوني فاستجيب له څوک به زما نه دعا وغواړي چې ولې قبوله کړمه من يسألني فأوتيه څوک په زما نه سوال وکړي چې هغه سوال یې قبول کړمه من يستغفرني فأغفر له څوک دی چې زما نه بخښنه وغواړي چې بخښنه ورته وکړم دا درې چغې تر سبا د خطو پورې الله پاک وایي په خپله ما یلیق بشانه نو دا دروازه د توبې الله کلو کړې ده په توبه د بنده باندې خدای ډېر خوشحالیږي مبارک فرمایلی دي چې یو سړی په بیابان کې روان دی د سره سورلي ده علیها طعامه و شرابه و ما یشبه
په دغه سورلی کې د ده خوراک دی څښاک دی ټول ضروریات پکې دي او ناګانه دا سورلی د ده نه روکه شوه او وتښتېده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دی واپس ډېر وګرځېدو پیدا یې نه کړه او لاړه چېرته لرې او دی راغی چې یاره دا بیابان دی راشه په یو ګټه باندې سر کېښودو چې دلته به مرمه ځکه ځای لرې دی په سوونو میله لاړ ده ځای ته آبادۍ ته او خوراک او څښاک خو انسان چینجی دی د خوراک او د څښاک بې د خوراک او څښاک نه نه کېږي د چې سر ولګوو نو ناګانه چې سترګې یې کولو کړې نو سورلي ولاړه ده او هغه خوراک او څښاک علیها طعامه وشرابه وما یصلحه هغه ټول شته بس دته د هغې مهارونې وه او د ډېرې خوشحالۍ نه دوی اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح اے خدایا ته زما بندې او زه د خدای یم بنده ته زما بندې خدای ته وي قال رسول الله اخطأ من شدة الفرح د ډېر خوشحالۍ نه خطا شو الله په توبه د بنده باندې دا انسان چې په دې خپله سورلی خوشحاله شو د دې نه پې الله زیات خوشحالېږي توبه خدای توبه اوس دا کارونه شروع شو پخوا دا نه و فرعون د خدای دعوه کړې وه خو ږیره نه وه خریلی عجایبګر دا مصر کې ما لیدلې دي تنې شته ږیرې خو لویه لویه ده دا ږیره څه پاشکانو پاجرانو خریلې را شروع کړو ابو جهل چې د رسول الله دشمنو خو ږیره خریلې ده قسم په خدای پټکې بیا والو وي دام څه سړي دي چې ږیرې نه وي دا د پاشکانو پاجرانو غلامانو د نفس دا شی رعبا که کنز کې راغلی دي که یو سړي د بل ږیره وخورهله نو دی به د دې ږیرې کامل دیت ورکوي دا زیب و زینت تیجی دا د انسان دپاره زیب و زینت دی نو دغه فاسقان به څوک په دوی خدای څه بخاري مبارک کې راغلي دي يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حبالة كحبالة الشعير بالتمر لا يباليهم الله بالة رواه البخاري في كتاب الرقاق في جلد الثاني الله وی نیکان بلاړ شي بیا پاغوی پسې به نیکان لاړ شي دقسې به ځي وتبقى حبالة كحبالة الشعير بالتمر او باقی به پاتې شي کاش کامورې خلک د سرکی په مقبره کې مې یو زنانه الوات کې مړه وه او ډېر نیکه بیبي وه زنانو کې لوی خلک شته
لوی بندگان د خدای پکې ما وی کاش کامبوري خلق په پاتې شي د دیوبند یو عالم علا را پاسېدو نو زما د جبر او باسه نو جبه راله خول کړه او په هغه وخت کې 1500 روپۍ راکړه وی تا ډېره ښایسته ترجمه وکړه کاش کامبوري به وی پاتې شي ردي خلق به پاتې شي وتبقى حبالة كحبالة الشعير بالتمر لا يباليهم الله بالة دا ظالم و فاسق و غلام نفس دی چې په کوم ځای کې تباه شي نو خدای دی وي الله ورته وایي الله دې تباه کا خدای ورته خیرې کوي تباه شي زما بندګان دي دا غلامان نفس را پیدا شو رسول الله مبارک ته چاویږي ستا دا خاندان څنګه دی وی پورته دی خو کوم سړی چې زما د خاندان یو هغه زما د سنتو خلاف لاول لعنت پې زه وایم رسول الله پې لاول لعنت وي دشمن خدا دشمن رسول دا بمنګ او تاسو دا ګرانی په څه وجه ده دا زمونږ د اعمالو دغه فاسقان فاجران په موږ مشران دي تباهي وکړه هغوی په خپلو ژبونو کې چې بینکونه ترې نه ډکوي او موږ یې تباه کړو رسول الله فرمایلی دي کما تکونون یؤمر علیکم ته چې څنګه یې دقسې مشر به د باندې مقرر کو په کور کې یو مشر دی هغه په طریقه د رسول الله برابر نه دی نو کشران به څه برابر شي هغوی به هم په حق لار لاړ شي قرآن عظیم کې راغلی دي وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا د سبا مونځ کوه په جمع د سبا مونځ چې ته په جمع کې فرشتې راځي او تا په خپل رجستر کې لیکي چې دی د سبا په مانځه کې وو الله ته دغه رجستر وړي چې ستا پلان کې بنده د پلان کې وطن په پلان کې کلي کې د ساري مونځ په عالم پسې په جمع کړی دی د جمع مونځ چا نه دی قضا کړی دا اوس پاچکان راغلل او کوم سړی چې دغه ټیم کې کور کې مونځ کوي یو د دی فرشتي د الله جناب ته یو شي چې هغه ستا د ذکر نه غافل و یا وروره دا خپله اصلاح ولې نه کوي په ژمي کې د یخنۍ د وجې نه د سبا مونځ لاړ د ماسخوتن لاړ او په اوړي کې د ګرمۍ د وجې آخر دا به څه کېږي صحابه کرامو چې یو ځای به مونځ شوي وو نو بیا به د جمع مانځه له بل ځای ته لاړ رسول الله څو مونځونه کړي دي په خپل زندګۍ کې وایي وروره څوک یو مسلمان به وي چې دا راته ووایي رسول الله څو مونځونه کړي دي پته نه لګتا جناب رسول الله 1,000 مونځونه کړي دي او 14,000 په جمع دي 1,000 مونځونه کړي دي کدا قال مولا القاری فی المرقات یو واري چې تتلی و چې بیا راغی صحابه جمع کړي وه ده ورته ویلي و که زه پاتې شوم تاسو جمع کوئ بلال صاحب ته یې ویلي
کور ته لاړو زنانې په ذات مسیح ودرولې په جمع مونځ یې وکړو جمع مونځ کوم ځای بې جمع مونځ خو نشته وروره دا خو تا د ځانه جوړ کړي دي نو داسې کسان د دوی په زړه کې به نور راشي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دی په نور د خدای ګوري علمگیر باچا علمگیریا دا د پنوم د کنا پتاوای هندیا علمگیری چې دا د ما سره د شپږ جلد دی په عربی کې دا د پنوم دا د عادل بادشاه زبردست مسلمان تیر شوی دی عادل بادشاہ د مغلو بادشاہانو کې دی کامل انسان علمگیر د یو ښځه وه د هغې نوم دی زیب بانو زیب بانو حسن بانو چې دغه بیله ده دا زیب بانو ده د دې په دې سینه باندې یو دانه راختلی و ډېره ترې نه تنګه وه هندوستان کې یو ډاکټرو انګریزي ډاکټرو انګریزو هغه ته خبر ولېږه چې دقسې زما په دې سینه دانه راختلې دا خطرناکه ده زه ته په اور کې ولاړ یم د دې څه علاج دی هغه ورته وی صاحب قاصد ته وی چې هغه ځای کتل به غواړي هغه وینمه چې دا څه شی دی پخوا زبردست ډاکټران نبض به یې داسې ونیو نباز وی به ستا دا بیماري ده پاکان خلقو قاصد چې راغی وی نه په نارینه باندې زه په خپله سینه باندې لاس ته چا نه پرېږدم کتل د نارینه نه پرېږدم یو ډاکټره دې راولېږي زنانه هغه زنانه ډاکټر راولېږله هغه چې راغله زیب بانو ورته وی چې تا نه خو ما ستا د خولې نه ماله د شراب بوی راغی وی ته شراب څکې وی او وی ځه د شرابو نه خدای ورسول منع کړې ده ته به زما په دقه ځای باندې نه به یې وینې ونه په پېګوتې کې دی وی ځه هغه هم لاړه هغه چې څونه به راتل هغه ټولو کې به صعیب و زیب بانو د هغې بیمارۍ نه وفات شوه خو چاته خپل عورت ښکاره نه کړ دا زما او ستا عورت نه دی دا دی او د زنانه عورت دی دا پاکان خلق د دوی په زړونو کې نور پکې و اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دا څه کار وشو چې خواجه عبدالخالق فجدوانی زبردست ولی الله تیر شوی دی په څلورمه صدۍ کې ډېر مخکې امام بخاري په دویمه صدۍ کې دی مولانا عبدالخالق خواجه عبدالخالق فجدوانی هغه مریدانو سره ناست و
اصه نصیحت یې ورته کو په دې کې یو سړی راغی چوغه یې چولېده او په اوږه باندې جانماز دی تسبیح دی مسواک دی مسواک ورسره دی راغی په دې مجلس کې یو طرف ته کېناستو صاحب ورته وکتل ویې کتل ورته داسې زه د خپل صاحب مبارک پیر شباق باباجي صاحب رحمه الله رحمة واسعة هغه سره ناستو ما یو سړی راغی ما په خوا کې ناستو په هغه زمانه کې ډېر وخت وشو هغه زمانه کې دا د زرو لوټونه نه وي راغلي لس لوټه یې را جدا کړو په هغه وخت کې ډېر مال و هغه صاحب له ورکول بس موږ درې کسان یو هغه دی یو صاحب دی او یو زه یم زه ورته مخامخ ناست صاحب د څه مسلو ما نه تپوس پکاو هغه به پې ښه پوهېده خو ما ته یې ویل ته ما ته ووایه هغه پې زما نه ښه پوهېده خو لوی عالم و غورغوشتو بابا سره یې دوره کړې هغه چې دی نو صاحب ورته وی نالم وی والا صاحب وی نالم وی والا وی نالم هغه به ورته وی صاحب دونه پیسې به تاله په دې ژوند چاني درکړې واقعي د 10,000 روپۍ ډېر شي وی نه نالم هغه سړی په قهر ووتېده په قهر پیسې یې بس د صاحب په دې جولۍ کې راونښتې په قهر باندې صاحب مبارک ما ته وی هغه خادمان د لنګر چې دي هغوی ته اواز کړه هغوی ته مې اواز کړه وی دا پیسې ځان کې تقسیم کړئ تاسو لره حلالې دي ما له نه دي زه بس ما صاحب ته وی ما ته لږ اجازت دی یو پټې څه کار مې دی ویې ته لاړ شم هغه به ما پېښ هغه سړی چې دی نو د هغه تپوس ما وکړو ما څه کسانو ته وی دا سړی چې دی وی دا سودخور دی او جوارګر دی الله پې پې کړي وه دا بل خلک دی دا سړی کېناستو خبره ما نه لږ اوږده شوه دا پټې خبره کوم بس په دې کې صاحب ورته وکتېدل مولانا عبدالخالق صاحب خواجه عبدالخالق صاحب هغه راغی خواجه عبدالخالق صاحب ته وی سړی راغی جانماز یې په اوږه دی او چوغې یې چولېده مسواک او تسبیح ورسره دي وتهوي اتقوا قال رسول الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وإذا دي سراز دي دا دي حديث سراز دي وإذا دي راز دادي چې د دې چپن د لاندې د زنا راغوستې دي د کافر لرې کا مسلمان شه زنا د کافرو علامه ده وی مسلمان شه وی ما سره زنار نشته مرید ته به ورشه چپن ته لرکا چې وی قتل زنار وسره وی خا بس ما وی چې د اتقوا فراسة المؤمن سراز دی وی راستا معلوم کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه مسلمان کافرو د بزرګانو جوړ کړي نور کافر هغه په پیښو سره د بزرګې نه وته وي ته کافر یې هغه مسلمان شو بیا خواجه عبدالخالق ته مریدانو ته وی یره
وی یو خبره ته کومه منګه وی د چې دی که نه زنار ظاهري لرک مسلمان شو راځئ چې موږ او تاسو دا زنار باطني لرکو چې خود پسندید او تکبر دی او ځان ته غاوروالی دی په تاسو موږ ټولو کې وی راځئ چې موږ هم توبه وباسو هغوی راللو او د ده په دې خپو کې پرېوته وی واقعي دا اعجاب دې ته اعجاب وایي عجب ته وایي دا خود پسندی چې باطنی زنار دی راځي چې موږ او تاسو را دي نه توبه وبیستو د هغې نه ټول توبه وبیستو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دا د بزرګانو کارونه دي لوی خلک په مخ ته ذکر مشر شوي دي ته د دوی تابعدار شه د دوی په لار روان شه انشاءالله ته به کامیاب شي اخر دغه